سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن پنجشنبه د مرغومي 18مه نیټه ده چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د هیواد په 14 ولایتونو کې د ادرس موندنې ډیجیټلي سروې پیل شوه. په بغلان کې هره ورځ 200 ټنه ډبرو سکاره استخراج کیږي. د 2024 نړیوال جام او ویسټ انډیز پر وړاندې د شل ورځو سیالۍ لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه. او د اقتصادي کړکېچ له امله حکومت ضد لاریونونه اصفهان ته وغځېدل. بشپړ خبرونه. د هیواد په 14 ولایتونو کې د ادرس موندنې ډیجیټلي سروې پیل شوه. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د مرکزونو د ناحیو په لاسرسي وړ ساحو کې د ادرس موندنې سروې پیل کړې ده. یادې ادارې د دې سروې موخه د ډیجیټلي نقشو غني کول، د معیاري جیو ډیټابیسونو رامنځته کول، د ځایونو موقعیتونو دقیق ثبت او کره پتې موندنه یاد کړې ده. دغې ادارې زیاته کړې چې د دې سروې په لړ کې د مشهورو او مهمو ادرسونو مکاني ډیجیټلي اطلاعات، د ترانسپورتي شبکو، سړکونو او کوڅو توصیفي اطلاعات، د سوداګریزو استوګنو او نورو لوړپوړیزو ودانیو مکاني اطلاعات راټولیږي. په بغلان کې هره ورځ 200 ټنه ډبرو سکاره استخراج کیږي. د شمال د ډبرو سکرو دولتي شرکت مسؤلین وایي چې د بغلان ولایت د پلخمري ښار د کرکر له کان څخه اوسمهال په اوسط ډول هره ورځ 200 ټنه د ډبرو سکاره استخراج او بازار ته وړاندې کیږي. د یاد شرکت مسؤلین ویلي چې په 4 لویو کانونو کې نږدې 400 کسان په مستقیم ډول کار کوي او هڅې روانې دي څو د ډبرو سکرو تولیدات لا زیات شي. دوی وایي چې د بغلان ولایت په پلخمري، طالب ارفاک او نهرین ولسوالیو کې د ډبرو سکرو کانونه د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم رول لري. د 2024 نړیوال جام او ویسټ انډیز پر وړاندې د شل ورځو سیالۍ لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه. د افغانستان کرکټ بورډ غوروي کمیټې د 2024 کال نړیوال جام او ویسټ انډیز پر وړاندې د شل ورځو سیالۍ ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې اعلی محمد غضنفر، اجاز احمدزی او ضیاء الرحمن شریفي ته د احتیاطي لوبغاړو په توګه ځای ورکړل شوی دی. د ویسټ انډیز پر وړاندې د 3 ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مرغومي میاشتې پر 9 نیټه په اماراتو کې پیلېږي او نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي سلواغې میاشتې پر 13مه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي. او وروستی خبر دا چې د اقتصادي کړکېچ له امله حکومت ضد لاریونونه اصفهان ته وغځېدل. ایراني رسنیو ویلي چې دغه لاریونونه د ډالرو پر وړاندې د اسعارو د بېساري راټیټېدو او اقتصادي وضعیت د خرابېدو پر ضد پیل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې چارواکو ته یې لارښوونه کړې چې لاریون کوونکو سره د خبرو لارې کړکېچ د حل لار ولټوي. په دغه لړ کې د ایران مرکزي بانک رئیس هم استعفا ورکړې ده. اخوا په ځینو سیمو کې پولیسو پر لاریون کوونکو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومن شه.